د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پاماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونه ته نن پنځشنبه د سور یا د غوی د میاشتې 28مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 14 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. بغلان کې د راوتو سیلابونو د مرګ ژوبل شمیر 430 تنو ته ورسید. په غور کې د ملي دفاع وزارت یو چورلکه لویدلې ده. او په کندوز کې د شلو لوبډالو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د راوتو سیلابونو د مرګ ژوبل شمیر 430 ته ورسید. د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو د یوې خبري کانفرنس پر مهال په بغلان کې ویل په دغه ولایت کې د ورستي سیلابونو د راوتو لامل سلګونه کورونه ویجاړ شوي او دغه راز 430 کسان د مرګ ژوبل اوخته ده. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشرات او معاینه سرپرست او د باختر اژانس رئیس مولوی ضیاء الحق حقمل ویل چې د راوتي سیلابونو له امله په دغه ولایت کې 115 کسان شهیدان 215 کسان ټپیان شوي سباندې 4000 کورونه په ټولیز ډول او سباندې 2000 کورونه قسمن ویجاړ شوي دي او دغه راز 1000 سروي هم تلف شوي دي. د بغلان د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی اسدالله مصطفی هاشمي ویل چې د سیلاب ځپلو سره د مرستې په موخه د یاد ولایت مقام له لوري یو ځانګړي کمیټه جوړه شوې او دغه راز د اردو پولیس او ټولو دولتي ادارو په هڅو پر وخت په دغه ولایت کې د ژغورنې عملیات ترسره شوي او زر هغه کسان یې ژغورلي چې د سیلاب له خطر سره مخ وو. په غور کې د ملي دفاع وزارت یو چورلکه لویدلې ده. د افغانستان اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت په غور ولایت کې یو چورلکه د غورځېدو پخلی کړی او ویل دي چې دغه چورلکه د تخنیکی ستونزو له کبله لویدلې ده. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویل چې دغه روسي MI 19 ډوله چورلکه په غور ولایت کې اوبو ته د لویدو هیوادوالو د جسدونو راویستلو په موخه چې 13 ورځ په پلنګوي ډوله موټر کې د هریرو سیند ته لویدلې وو چې د ژغورلو عملیاتو وروسته د غور فیروزکو ښار کې د تخنیکی ستونزې سره مخ شوه چې د پیړنۍ ناستې پر مهال له دیوال سره لګېدلې او لویدلې ده. خبرپاڼه کې دغه راز زیاته شوې چې له بده مرغه په دې پیښه کې زموږ یو تن هیوادوال شهید او 12 نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت رهبري قربانیانو کورنیو ته د تسلیت ترڅنګ د ټپیانو ته د الله جل جلاله له دربار څخه د روغتیا هیله لري. او په کندوز کې د شلو لوبډالو ترمنځ فوټبال سیالي پیل شوې. د کندوز د بدني روزنې او سپورت ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې مرکز په شلو لوبډالو ترمنځ د فوټبال سیالي د پیل خبر ورکړی دی. د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست اړوند فوټبال فدراسیون مسؤلینو د رسنیو سره په خبرو کې ویل د یاد ولایت مرکز خروالي لوبغالي کې د شلو لوبډالو ترمنځ د فوټبال الف لیګ سیالي پیل شوې. د یاد سیالي لومړی لوبه د امید کندوز لوبډلې ستاره هاي ساده لوبډلې ته د 1-0 ګول په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې پله کړه. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومرول تر بلې خبري غړي له عمل شه. د سیمې
هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.